زیر وطن ټول ښکلی دی او یو تش دی کوم دغه چې اوبه راځي د ګنه اوبه دغه لومړی هغې ته ولویږي ډرم کې ساتل زما دي هغه الحمدلله ښه دي ښایسته ګنې دی ښه دغې ورکړی دی و او دا چې دی د دې بل دا دی چې موسم لا ختم دی هغه اولنی دی کونړ ټي وي افغان کلتور هنداره کونړ ټي چینجې دلته ولري چینجې دا چې کې د مدن د نبرې باز یې ښیي او هغه دی الحمدلله درنو لیدونکو ستړي مه شئ ورځې او شپې مو بخیر یو ځل بیا عزیز هاررمان ستاسې به درانه چوپړ کې او نن راغلم د سرکاڼو ولسوالۍ د کوچینو بیلې ته دوستانو دا ډېره یو ښکلې او په زړه پورې سیمه ده او داسې یوه سیمه ده چې دلته دا ګوړه ډېره کیږي او اوس نو د ګوړې ډېر ښه موسم دی موږ په داسې یو وخت کې راغلو دلته چې اوس فلحال ګاڼیګانې دي دلته او هغه ډېرې زیاته خوندوره ګوړه جوړوي نو درنو لیدونکو زو به د ګاڼیګانو ننداره به کوو هلته به خلکو سره خبرې اترې کوو او د کوچینو بیلې دغه ښایسته منظرې به هم راخلو نو تاسې زموږ تر پای ملتیا وکړئ قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله چې د ګوړې ګاڼۍ ته به ځو ګاڼۍ ته بالاخره را رسېدلي اوس دلته یو پټی دی چې دلته ګني شوي دي او دغه ورور ګني راماتوي او بیا دا ګاڼۍ ته وړي او ګاڼۍ کې ترې خوندوره ګوڼه سازېږي دوستانو تاسې وکتل مونږه مختلف قسمه ځایونو له شاټونه اخیستي وو واقع چې دا ډېر ښکلی ځای دی وطن ټول ښکلی دی او په کونړ کې دا ځای نو بیا ځان ته یوه ښکلا ورکوي هغه ښکلا دی ګنو ورکلي دې ځای ته چې ډېر خوندور ګني کېږي همداسې وایي که نه نو ته به ستړی مه شي څنګه یې خیر دی الله رحمه خلاق نو مشره نوم به دې راته ووایي زما نوم قاري ګلاجان دی قاري ګلاجان کاکا یا قاري صاحب دا به راته ووایي چې ګني څنګه دي ماشاءالله ښایسته ګني دي خو دې ګنو مرض کړی نور ټول ښه دي دا ګني پکې لږ بېکاره دي نور کته ګني بیا ښه دي لکه دې څنګه مرض کړی دی ولې بېکاره دي دا نه پوهېږم چې څه وجه ده خو په دې مرض یې کړی دی نور ګني ښه دي لکه دا ګني به راته داسې تشریح کړي کاکا جانه چې دا څنګه مرض کوي د دې مرض علت څه شي د دې مرض علت اصل هغه د پټي مالک دی هغه ته بیا دقیق معلومات دی زه چې یم زه یو دغه مزدور کار راغلی یم دلته لیایم او څنګه د ګوړه سکال څنګه ماشاءالله ګوړه خو ډېره ښایسته ګوړه ده او مزېداره ګوړه ده مسته ګوړه ده نو بیا به موږ هغې خوا ته ورشو هغې څه به خبرې وکړو بالکل صحیح ده الله دې عزتمن کړي هغه د پټي مالک دی بس صحیح ده درنو دوستانو د دې پټي مالک سره به خبرې وکړو اجازه به یې که نه مشره السلام علیکم ستړی نه شي صحت ښه دی نو نوم به دې راته ووایي نوم مې خانخیل باچا دی خانخیل باچا دا به راته ووایي باچا کاکا چې ګني څنګه دي ګني الحمدلله ښه دي خو دې ګنو مرض یې نه کړی لږ چینجې شان دې کړی و
او د دغه وجې نه دا کمزوري شوي لکه د دې علت څه شی چې دا مرض کوي دا مرض ولې کوي دا مرض د دې نه کوي چې د ځمکې بعد شینجې دلته ولري شینجې دا چې د مدن ته نه پرېږدي بعض یې کوي اوس هغه دی الحمدلله هغه هم زما دي هغه الحمدلله ښه دي ښایسته ګنې دی ښه د هغې ورکړی دی و او دا چې دی د دې بل دا دی چې موسم لا ختم دی هغه اولنی دی دا درېیم کال دی نو موسم هم لږ دغه دی دغه نه کمزور راغی نو ماشاءالله ټول هر څه ښه برابر دي او هغه ګنې مې دي الحمدلله هغه هم ښه برابر دی ګوړه هم د ډېرې د ښایسته ګوړه راځي او بس موږ دا دی چې دا زمینداري هم دا کړی چې څونه موږ دا کوشش کوو چې زیاته وشي چې د کلو ته د بازارونو ته دې ته وځي او دا خلک واخلي او هغه هم ترې پیداوالي او موږ هم چې پیدا ترې شو دا به راته ووایي چې دا ګنی چې مرض کوي د دې لپاره کومه سره شی نه چې تاسې یې ورکوئ د دې لپاره دوایي ولې نه دوایي پېښ شو دی خو به داسې ده چې دا اوس دا وخت باید سړی ښایي لکه وس لري باید چې دا دغه وکړي بعضې چې وس به نه راځي دې ته بعد مرض که نه دوایي وله راوړي د هغه سره نه نو بعضې ښایي داسې تداوی وکړي موږ هم د دې ډېر تداوی وکړو خو هغه داسې ونه شوله زه ښه دی چې دا نور خوشي وي نور الحمدلله ښه دي بس هغه برابر دي دا به راته ووایي چې دا ګاڼۍ د خپله ده ګاڼۍ نه دا بل چا ده که موږ دا ګني وړو بیا لکه سیده چې هلته ګاڼۍ کوو هغه موږ نه پکې مزه لري نور زموږ کومه شي موږ زمیندار یو خپل ځان لپاره ګوړه دا کوو او هغه چې ده نو هغه ګاڼۍ هغه مالک کله چې ګوړه وشي بیا یې څنګه پلوري ګوړه چې وشي الله موږ یې ویشو کور ته وښه بس په خوند باندې خورو وښه دا کوو پېښو ځکه چې د خرڅلاو دپاره د خرڅ دپاره چې اضافه شي خرڅوي چې نه بیا ځان دپاره چې اضافه شي هغه ښار ته وباسي خرڅوي دلته څوک راځي څنګه دلته هم راځي ښار ته هم وباسو هلته هم وړو خبره نشته پکې او دلته هم څوک راځي دلته یې وله ورکړو اوس لکه دلته من ګوړه په څو پیدا کېږي دلته اوس دا ده چې د دړۍ حساب یې که نه نو من شوي وو چې په دغه 3.5 دا کېږي له سړی او دړۍ په څو راځي دړۍ 400 هم راځي 3.5 د ګوړو پورې خبرې نو مطلب لیدونکي د غږ اوري چې خبر شي چې ګوړه په څوره خوښه یې چې راشي ښه ګوړه سندې 400 پورې هم شته 4.5 پورې ښه ګوړه پیدا کېږي مشکل به کې نه و ښایسته ده چې دي ترشي به نه لري دغه به نه کې ښایسته ګوړه به بیا رنګاټه به وي دغه به یې ورو رنګاټونه به کې نه ښایسته چې مدد ګوړه به له درکوو مشکل به کې نه ډېره زیاته مننه مشه بس کور ودان ډېره مننه تاسو نه چې تاسو راغلئ موږ سره همدلته غږ شریک کړو موږ زموږ هم پوښتنه وکړله کور هم ودان آباد اوسئ خوشحاله اوسئ کور ودان ډېره مننه درنو لیدونکو ګاڼۍ ته به ځو ملتیا مو وکړئ درنو لیدونکو بالاخره ګاڼۍ ته راورسېدو دا هغه ځای دی چې ګوړه پکې جوړېږي دغه دوستان ناست دي خوندوره ګوړه جوړوي دوی سره به خبرې هم کوو او هغه ځای کې چې بیا دغه ګوړه پخېږي د هغې معلومات به هم ترې اخلو نو زه به دې سره کښېنم سلام علیکم وعلیکم سلام ورور ستړی مه شي جوړې ښه ښه دی خیرت دی ته ښه لومړی کې دې نوم راته ووایه نوم مې نورالله دی نورالله دا راته ووایه چې سږکال ګوړه څنګه ده یاره سږکال نور کلونو نسبت ښه ده ښه ده علت یې څه شی دی چې ښه ده علت یې دا دی چې په هغه ټیم سره ورکړی شوې ده او دهقانان چې دی په هغه کار وخت سره کړی دی اوس دغه ګوړه چې جوړوئ نن مو تقریبا څومره ګوړه به جوړه کړي بس نن به هم یو پور اوس ایستلی دی اولنی دی یو 2 ورځې کېږي ګاڼۍ بنده وه اوس هم شروع وکړه نن هم پیل کړی دی پیل یې مخکې کړی دی 2 ورځې بنده وه باران ورېځ ده په دې خاطر باندې اوس چې دی بیا ته کار باندې پیل وکړو او دلته اوس د ورځې څونه ګوړه جوړېږي یاره بس د ورځې دغه 2 پوره 3 پوره وځي لکه داسې منونو یا دړۍ په حساب چې وایي بس داسې یوه چې په دغه پور کې چې دی چې کم از کم یې 18 دړۍ 18 دړۍ او دلته د کوم کسان چې ګني راوړي که نه تاسې ورله ګوړه په څه حساب جوړوئ دلته چې دی او بس د مثال هغه پیړ والا چې د هغې خپل حساب دی د اور والا اور چې ولې هغې خپل حساب دی بیا چې دی دغه ګلفس دی د هغې خپل حساب دی لکه دا دې ګوړه اخلي وې او دی وې ګوړه د دې په مقابل کې ګوړه
او ته به کې دلته څه کار کې ما خو خپل غنی راوړي دي دلته ښه دلته دې ګني غنی مې راوړې. دلته راوړي ستا ګني څنګه اوسه کال ماشاءالله سکه خو ګوړه نور کله ورکړه نسبت وو ګوړه هم خسته ګوړه ده ګوړه ښه ګوړه ده نو ګوړه خرڅوي کو نه ځان ته هم کړې ده ځان ته و دومره هم کړې مونږ خو ځان. راغلي یو چې تا نه واخلو که نه بس تاسو څومره وه تاسو ته به همداسې زما د خوا نه تحفه هېڅ خبره هم نشته. ډېره مننه ژوندی اوسي کور ودان سلامت اوسي ډېره مننه درنو دوستانو تاسې دا ګورئ دلته ګوړه پخېږي دغه ورور به د دې ځای معلومات راکوي او ورور ستړی مه شي مننه خیر اوسي صحت دې ښه دی شکر الحمدلله لومړی کې دې راته نوم ووایه نوم مې صابر خان سیال دی او د مرکز صداوات اوسېدونکی او فعلا لپاره دنیایي ته راغلي غواړو چې ګوړه وباسو دغه یو تش دی کوم دغه چې اوبه راځي د ګنه اوبه دغه لومړی هغې ته ولویږي ډرام کې ساتل کېږي بیا وروسته دلته راخوشي کېږي د دې لاندې بیا اور والا اور ولي یو چنډه کېدلی دی او دغه ایره چې کوم ده دا په دې پاس یو نل کې جګېږي تقریبا 2.5 ساعته بعد یو فور پخېږي ډېره زیاته مننه کور مو ودان سلامت اوسئ درنو لیدونکو تاسې وکتل دغه ګاڼۍ ټول جزئیات موږ واغسته دلته نورې ګاڼیګانې هم شته هغې ته هم ورځو ملتیا مو وکړئ کونړ ټي وي افغان کلتور هنداره کونړ ټي وي د افغان کلتور هنداره تاسې چې په هر ځای کې وئ د کونړ ټي وي سره پاتې شئ دوستانو بیا هم ستړي مه شئ څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله چې ځو بلې ګاڼۍ ته او بالاخره راغلو یو کاکا جان مې تر څنګ ناست دی دې سره به خبرې کوو کاکا جان ستړی مه شي صحت دې ښه دی کاکا کاکا جانه دا به راته ووایي چې نوم دې څه دی نوم مې روزه بن شاه کاکا دا راته ووایي چې دا ګاڼۍ دې خپله ده وو ګاڼۍ خپله نو څنګه سږکال ګوړه څنګه روانه ده ګوړه خو ښه ده ښه ده او ستاسې کار پکې څنګه روان دی کار بس ښه دی کار کې ښه دا راته ووایه کاکا جانه چې د یو پټي مالک تاسې ته ګاڼۍ راوړي په څه حساب یې ورته ګوړه کوئ بس موږ ته خپل کوم قرارداد یې هغه ته خپله ګوړه مزدوري ته اخلو ټول لکه په دغه مزدورۍ په حساب به مونږ پوهېږي دا لیدونکي به پوښتنه لري چې دا څنګه مزدوري اخلي موږ بس موږ ته دغه پور په حساب یا دغه په حساب ګوړه ترې اخلئ ګوړه ترې اخلو پور په حساب ته موږ ګوړه اخلو بس دا به ټول څه پورونه شي موږ هلته یو بلې ګاڼۍ ته تللي وو د هغې دا ګوړه داسې سپینه وه او دا لږه داسې توره غونته دا ولې دا علت شی دی دا علت د پټو مرض کړی ګنو مرض وکړي دا مرض چې وکړي بیا دا علت دا ګوړه دغه توروالی راکوي دا د مرض وجه دا د مرض وجه ګنې مرض اوس دې کې موږ ښه ګوړه کم یو ته ویلی شو ښه ګوړه هغه چې سپینه یو ښه رنګ ولري او ښه ګنی روغه او ګینه زیاتره خلک وایي هغه د شیدو چای کې چې ګوړه اچوي که نه وایي داسې دا ګوړه د شیدو د چای دپاره ده پخه ده لکه بعضې و د پخه دا تور چای دپاره ښایي که نه سپینه او هغه سپینه بیا شین چي دا شین چي دپاره نو دا مطلب موږ داسې فکر کوو مخکې چې دا به جوړېږي هم داسې شیدو چای دپاره ځان له او د شین چای دپاره ځان بس موږ پخلی کوو او پخلی ډېر ورکړي که نه چې شیدو چای ټینګ وکړي او ښه وکړي نو دې دپاره موږ ډېره ښه پخه کړو لږه ښه دغه ورکړو نو که چېرته بازار دپاره څوک دغه کوي چې ما له بازار څخه څومره موږ سپینه وله وباسو څومره وخت دې کېږي چې دا ګاڼۍ لري دا ګاڼۍ به زما خیره 100 کاله به کېږي 100 کاله او ټول همدلته وو نه بل کوم ځایونو کې دې کار مخکې دلته بل ځای کې مو اوس دلته 14 کاله اوس دلته راغلی 14 کاله لکه همدې کلي کې دې کار همدې کلي کې مې کار کوو او دا ګاڼۍ دا چل دې کوم ځای کې زده کړو دا خو موږ بس خپله مخکې هغسې وه پلار مې کړي وو بس بیا د هغې نه همداسې بس چل مونږ دا به بیا ډېر پخوا یي دا پخوانی دی
دا هغه وخت نه دی چلی هغه وخت نه چلی د کار چاته به دا چل هم نه زده نه چاته ګران کار دی دا خو بل ګاڼۍ ما پلار ګوري دلته څوک نه او دا ګوړه چې پکې پخېږي دې ته څه نوم وایي دې ته کړایا وایي کړایا وایي دې ته کړایا دې ته تاسې دا د ګنو ماشین لګولی خو څه چلم بارم ګاڼۍ لګولله هغې ته په پیپ کې شربت راځي دې ډګۍ ته دې ته جمع کېږي جمعواري کېږي کله چې هغه بیا موږ دې ته راخلاص کړو بېرته هغه بند کړو هغې ته بیا شربت راځي دا بند دي بس دې دا خوله بیا چې دا پوخ شي بس هغه بېرته شربت هغې کې پروت وي تیار دا چې پوخ شي دې ته راورته بس هغې ته بیا دا دې ته دې پسې اور د چي نه بلوئ دا د دې دا پوخ نه دی دا خشاک دا وچوو او بس مزدوران دا دومره اندازه کې اور کوي چې دا پخه کړي او دونه اندازه کې اور کوي دا خپل دغه په خپله پخوي دا کوم دغه چې موږ دا په خپله ټول پخوي دا به راته ووایې کاکا چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ګوړه ښه ده کو نورو کلونو کې ښه وه یاره مخکې ښه مو ښه وه دغه پر اوسکني پورې سږ کال لږه ښه ده ډېره مننه کاکا کور ودان سلامت اوسئ درنو دوستانو تاسې وکتل دا د کلي خلک راغلي دي دغه د ګاڼۍ او دلته چې کومه ګوړه پخېږي د دې سیل کوي نو دوستانو دلته یوه بله ګاڼۍ هم شته فکر کوم هلته به هم ځو نو تاسې زموږ ملتیا وکړئ درنو لیدونکو څرنګه چې مخکې یادونه وکړه دغه د درېیمې ګاڼۍ ته راغلو او دلته هم ډېره یو خوندوره ګوړه د کاکا جان دلې جوړه کړې ده دې سره به خبرې کوو کاکا جان ستړی مه شي ته ستړی مه شي خیر راغلی ډېره زیاته مننه کاکا دا به راته ووایي چې نوم دې څه دی کاکا سید زمین پاچا کاکا جانه دا راته ووایي دا ګاڼۍ ستا خپله ده او دا ګاڼۍ زما خپله او څومره وخت کېږي چې ګاڼۍ دې جوړه کړې دا تقریبا چې کونړه دا چې په دویم کال باندې موږ دا جوړه کړله او دې خو بیا ډېر وخت کېږي 10 کاله به کېږي 10 کاله او 10 کاله صرف همدا تا چلولې ده همدا ما چلولې او دا راته ووایه سږ کال ګوړه څنګه ده ګوړه خو بس ډېره ښایسته ده دغه تاسې خپله هم پټي کوئ خو یوازې دا ګوړه جوړوئ نه موږ یوازې هم دا ګوړه جوړو نو دې کې ورته څه شی پاتې کېږي او مزدوري پکې پاتې کېږي لکه د یو نړۍ پټي ګاڼي چې خلک دغه کې ګني راوړي دلته تاسې ته که نه د هغې نه بیا څومره ګوړه تاسې اخلئ هغه که 4 پوره مو کې 5 مو کې دغه پیدا وایي همغومره ګوړه دې اخلئ او دا راته ووایه چې تاسې ته سږ کال دلته خو ګاڼۍ هم ډېرې دي که نه نو سږ کال ستاسې کار څنګه روان دی کار خو ماشاءالله ښه روان دی او د ګنم زیات شوي دي ستاسې د هر یو سره خپل ګاک معلوم یې هماغه کسان هماغه ګاک چې موږ چاته ګني ورکړي هغه موږ سره یو بعضې همداسې دغه راشي لکه 10 کاله مخکې چې تاسې دا ګاڼۍ جوړه کړې وه دلته نورې څو ګاڼۍ وي دلته 2 وي لومړی نه وي 2 وي ستا دې سره 2 وي خو نه زما د هغې سره 2 وي 2 وي او بیا ورو ډېرېدلې به سهار سړی اوس چې دی نو 4 دي په دې دنۍ کې ډېره زیاته مننه کاکا کور ودان سلامت اوسئ درمنو لیدونکو دا چې تر درېیمې ګاڼۍ راورسېدو او تاسې د دغه خلکو خبرې واورېدې خوندورې صحنې مو راسره ننداره کړلې موږ نن راغلي د سرکاڼو ولسوالۍ د کوچیانو د بیلې نه البته د بیلې نه مو شیرو کلي وه او دونۍ ده که نه دونۍ سیمې ته راووتو دا ډېره یو لویه سیمه ده او ډېره یو ښکلې سیمه ده او ډېرې زیاتې ګاڼۍ پکې دي او باور وکړئ دوستانو دلته نو بیا ویل ژوند دی دلته داسې یو خوندور ژوند دی د کلیوالي ژوند دی چې دا ټول خلک په دې ګاڼیګانو مصروفه شوي دي او مینه محبت دی ورورولي ده
خلکو به د کلي قصې کولې وایي د کلي د ښایسته ژوند دی او په کلي کې مینه محبت ډېر کېږي که نه ما به ویل چې دا اوس څنګه کېږي ډېر کلو ته لاړم خو هغسې مې ونه لیدم نن چې دلته راغلم په دونیي او دغه پاچیانو بیله کې مې ولیدل واقعیت چې مینه دلته ده او ژوند هم دلته دی د ژوند نه چې دوی خلک کم خوند اخلي نو موږ به ترې ډېر کم اخیستی ژوند بیا دغه ځایونو کې راټول شوی دوستانو درنو لیدونکو هیله لرم چې د دغه خپرونې نه مو خوند اخیستی وي او تر بلې هغې چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک څښتن تعالی سپارم او د سوکاله او آباد افغانستان په هیله او د داسې ودان کلو په هیله خدای په امان